د ټولو نه لومبې فیضانه که ستاسو نه زه دا تپوس وکړم چې ستاسو چې د سوشل میډیا انفلوئنسر په تور باندې کار کوئ د تر اوسه پورې چې تاسو کوم سفر دی د سوشل میډیا د یوز تاسو له څه فایده درکړه دا راته ووایئ په خپلو الفاظو کې. سرجي څنګه چې تاسو وایئ چې زه یو سوشل میډیا انفلوئنسر یم او تقریبا کله نه د انټرنیټ راغلی دی یا فیسبوک شو نه هغه ټایم نه زما شوق و زه اړم یم بیا تقریبا کله نه ټیک ټاک راغلی زه ریګولر ټیک ټاکس جوړوم دې نه علاوه چې کوم هم سوشل میډیا پلیټفارمز دي په هغې زه کار کوم نو پیدا شو سر نو ما ته یو ډېره زیاته پیدا په دې ده چې د دې نه اول ما آنلاین بزنس کو فیسبوک باندې مارکیټ پلیس باندې نو تقریبا چې زما کم ټول 99% کسټمرز وو زما سیل او ټول په فیسبوک باندې کې بیا دې نه پس دا ما سره چې کوم نور کسان وو هغوی ټیک ټاک د دغې کار لپاره یوز کوو تاسو به کتلی وي ټول خلک دغه ټیک ټاک د وجې دي بالکل رایټ چې کوم ټول سیل دی کوم کسټمر دي ټول د ټیک ټاک د وجې دي د انټرنیټ د وجې دي نو یو دغه ډېره غټه پیدا چې خلکو بزنس دغې د وجې چې او مارکیټینګ به کوي خپل ټول دغه شی پې کېږي که نه زه که خپل اوس خبره وکړم نو زما خپله سټوډیو ده او په ټیک ټاک باندې تقریبا 25K زما فالورز دي او دغه اکاؤنٹ هم اوس ما سٹارټ کړی یو اس اے والا اکاؤنٹ دی نو هغې نه آنلاین هم پیمنټ راځي دې نه علاوه زما چې کوم کسټمر دي 99% نو هغه ټول مال سټوډیو چې کوم خلک ته زما ویډیوز ګوري ځکه چې سوابای کې داسې تقریبا یو سټوډیو ول نشته چې خپل کنټینټ پوسټ کوي خلک یې ګوري او راځي ولا ځکه چې هر څوک نشي دغه کولی که نه نو زما کار خلک ګوري او راځي راغې نه او پته ده ورته خلک یې خوښوي ما یې اپریشیټ کوي پرون زه په لار روان یم یو رشکې کې روان یم احمد را سره و نو یو کاري صاحب اواز یې وکړو وي چېرته روان یې شوټینګ له روان یې نو ما ته نه ځو چکر له وایي موږ دې سپورټ کوو او ښه کار کوي نو دا یو پازیټیو خبره چې ته یو ښه کنټینټ جوړې نو خلک ته سپورټ کوي مو او هغه شی خلکو ته مخکې نن سبا زموږ چې کوم لکه لایف دی نو ما ته لګي انټرنیټ نه بغیر امپاسبل دی لکه چېرته انټرنیټ بند شي ورځ دوه ولا نو تاسو ته ښه پته او سلیکشن وایي که یو ورځ لا بند نو ناراض سر نه تېرېده نو دغه ده چې یو قسم له موږ ته راغې هغه دغه هم لګېدلی دی که نه هغې نه بغیر ژوند موږ ته پاسبل نه لګي بل ضرورت هم جوړ شوی دی هر یو کس نن سبا هغه خپل پروموشنز او هغه غواړي چې زه په کیمرا باندې راشم په انټرنیټ باندې کیمرا باندې سره راتلل غواړي چې ما خلک وګوري زما کار وویني نو دغه خبره پکې هم د پروموشنز هم کېږي نو دا ټول د انټرنیټ ته وجې کېږي او دا چې مطلب دا دی چې ستاسو نن کوم بزنس دی یا کوم ځای باندې دی کوم فیم دی کوم ریسپیکټ دی نه هغه د سوشل میډیا د یوز د وجې نه دی دغه خبره سر چې مونږ زموږ بزنس هم د انټرنیټ ته وجې چلیږي مونږ خلک پیژنیم د انټرنیټ ته وجې یو کس په کلي کې ورته باندې سلام دوا نه کوي دغه شان دی ورته نېټ نه پیژني لایک په در کوي هلو های به سره کوي نو هغه دې نه پته لګي چې لکه دنیا څومره چینج شوې ده بالکل دغه شان دی دې نه علاوه زموږ چې کوم ملګري دي کوم دغه دي لکه څوک نن سبا یو کس یورپ ته روان دی یو ځای بل ځای فیملی شو نو مونږ یې سره کنیکټ شو دې نه علاوه لکه که زه وګورم زموږ د شاهرخ خان زما خوښ دی نو شاهرخ خان زه څنګه پیژنم پخوا و بس خلکو فلم ملم موږ ته نور بوته پته نه وای چې شاهرخ خان څوک دی څه حساب دی څه یې کړي دي څه نه دي کړي نو یو کس کې انسپایر کېږي د چا د وجې نو دا نه ده چې زه دا کس پیژنم د هغه نه انسپایر کېږم که نه نو هغه ګلوبل ورلډ ورته موږ ویلی شو نو فایدې ډېرې زیاتې دي سر ټیک شو